السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات تر راووتلې: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. څومره عظیم کار درته روان دي او له څومره عظیم کار سره مخامخ کیږي. درې واره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکوله چې څومره عظیم کار مو په مخ کې دي او له څومره عظیم کار سره مخامخ کیږي او څومره عظیم کار درته روان دي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله وحی راله د الله له طرف څخه او که دشمن را روان دي په مدینه منوره باندې. صحابه کرام ټول تعجب واستل چې دا خو لا غټه واقعه پیښیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېر عظیم کار درته روان دي، له ډېر عظیم کار سره مخامخ کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څه فرمایي؟ ان الله یغفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره الله جل جلاله مغفرت کوي، بخښه کوي. په اول د شپې د رمضان کې، د رمضان د میاشتې په اول شپه الله جل جلاله هر مؤمن ته چې د قبلې لمونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله ولر مغفرت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څوک چې د قبلې ته لمونځ کوي هغه ته الله بخښه کوي. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ بخ 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 وا 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 وا. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه پیښ صحابي ورته وایي ماته منافقین را په یاد شول. ورته خو نو الله جل جلاله مغفرت نه کوي، مغفرت خو هغه چا ته کوي چې مؤمن وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي المنافق کافر، منافق کافر دی، وليس لکافر فی ذلک شیء. کافر په دې میاشت کې الله جل جلاله هیڅ شی نه ورکوي. نو دا دومره عظیمه، دومره غټه، دومره د رحمت، دومره د فضیلت، دومره د برکت، دومره د ثوابو څخه ډکه میاشت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي و یو عظیم کار درته راتلونکی دی، یو عظیم کار سره مخامخ کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم امت ته ترغیب ورکړی دی چې په دغه میاشت کې طاعت بندګي د الله وکړي. او عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ذاکر الله فی رمضان مغفور له. هغه څوک چې ذکر کوي په رمضان کې هغه مغفور دی، الله ولره بخښه کوي. نو ډیر ذکر کوي په رمضان کې، ډیر درود وایي، ډیر تلاوت قرآن کوي. نو ذاکرین هغه وخت جوړېدلی سي چې مریدان سي. دا نن زه مازدیګر محمد معصوم و محمد منصور ولاړو خپل مرشد مبارک ته مشوار په کوم ځای کې دی په مسجد کې و تلاوت قرآن یې کوم. زه هم ورغلم تلاوت قرآن مې شروع کړي. د اذان تقریب وخت نو دوی سره ولاړ شو، سرخان اوار سو، ذکر شروع دی. اذان شروع سو، ذکر شروع دی. نو مریدان علماء کرام راغلي. نو ډیر ذکر هغه وخت در نصیب کیږي چې مریدان سره مرشد کامل سره بیعت وکړي. الله دې له موږ سره بې پیره مه کوي. الله دې موږ تاسو ټول بې پیره مه کوي. پیر کامل زموږ تاسو لپاره راهنمایي ده د آخرت. او د غرنګ د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من صام یوما من رمضان، که چا یوه روژه د رمضان پټ خوله ونیوله، په سکون یې ونیوله، نه یې ښکنځل کې ورکول، نه یې بد اخلاقي کې ورکول، بنیه له جوړ به کړه اوسي د لره بیت فی الجنه، په جنت کې به ورلره یو کور جوړ سي د یاقوت حمراو او د زبرجتو زرغونو.
سره یاقوت زرغونه زبرجد دغور کور به ولره جوړ شي. الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دغه مبارکه میاشت په طاعت او په عبادت باندې تېره کړو. حدیث رقم 4,990 صفحه نمبر 250 مجموع زوائد جلد نمبر 3. الله جل جلاله دې په دغه مبارکه میاشت کې مغفرت راته وکړي او الله دې هر د خیر کار نصیب کړي. نو محترمینو په دغه میاشت کې طاعت د الله کوي، بندګي د الله کوي. دا حدیث مبارکه کې وایي څوک پټه خوله روژه ونیسي دا وینې وکړي. دا ښځې ډېر دا وی کوي، خصوصا بیا دا خواشیان او دا سپین ږیرې په کور کې ډېر دا وی کوي. دا دې دا وی نه کوي، خو هلته دې په خونه کې کښېني، دروازه دې په ځان پسې بنده کړي، خپل تلاوت قرآن دې کوي. نور په دې کار لري، نه دې په چای کار لري، نه دې په مژور کار لري، نه دې په لمسي کار لري. خپل طاعت او بندګي د الله دې کوي. د بعد مرغ زموږ سپین ږیرې او سپین سرې خو چې روژه نیسي خپل روژه هم خراب کړي، د بل د مور خراب کړي. نو هغه روژه کې چې دا وي ښکنځل وي، وهل وي، ډبول وي، نو د هغه څه فایده، کومه نتیجه؟ نو ډېر احتیاط وکړي، رحم وکړي. الله به پر تاسو باندې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.